د حضرت فروه بن نوفل خپل پلار والد نه روایت کوي نوفل رضی الله تعالی عنہ نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ما ته داسې یو څیز وښیه چې زه هغه تلاوت کوم او د هغې ورد کوم چې کله بسترې ته راشم ویده کېږم او هغه وایم. نبي علیه الصلاة والسلام ته وویلي وفرمیل چې قل یا ایها الکافرون دې تلاوت کوه ځکه چې په دې کې د شرک نه براعت دی. د دې حدیث روایت ترمذي شریف، دارنګه ابو داود شریف او دارنګه نسائی شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې سړی د شپې ویده کېږي نو قل یا ایها الکافرون صورت د تلاوت کوي ځکه په دې کې د شرک نه براعت دی. چې یو سړی د شپې ویده کېږي او دغه صورت وایي یو قسمه د شرک نه براعت وکړو، پرې وغوښتله او الله جل شانه په دې کې چې د شرک نه براعت ذکر کړی دی نو ته هغه تلاوت کوي او د شپې ویده کېږي نو مرګ پس هم راځي. که په داسې وخت کې ته مرګ راغی نو تا به د شرک نه براعت کړی وي نو دې کې ډېر اجر او ثواب دی. الله به دې پاک سبا د دنیا نه بوځي او په داسې حالت کې به دې بوځي چې تا به د شرک نه براعت حاصل کړی وي. نو دې وجې نه چې ویده کېږئ دغه صورت تلاوت کوئ. مخکې حدیث کې هم دا خبره کړې وه چې ډېر سبا ډېر ځوانان او مشران او سپین ږیري په دې کې اخته چې موبایل غوږ ته نیولی، ځوانانو ګوشګي غوږونو کې ورکړي وي او موبایل ته پراته وي مسې پسې ویده شي نو نه صورت تلاوت کې نه صورت فاتحه تلاوت کې نه ذکر نه وغیره هېڅ شی ونه وایي، په بد حالت کې ویده شي. دا ډېره بده خبره ده. د دې وجې نه چې ویده کېږي دغه واړه واړه صورتونه تلاوت کوئ او ځان ته دغه ثوابونه حاصل کړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.